بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو دا وادا ټیم د شلتارانو په باغ کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده قدرمنو اوریدونکو د سواد په علاقه د سواد په سیمه باندې د شلتالو باغونه چې دی هغه په واپیر مقدار چې دی هغه تاسو موندلی شئ، تاسو لیدلی شئ. دلته کې موږ هم دغه رنګ یو باغ ته راغلي او اولني شلتالان دي چې ورته باغوان علي ګرین وایي. علي ګرین شلتالان به تاسو لیدلي زما په شا تاسو ته دغه ښکاري کاریګران استادان دغه استادان چې دی هغه لګیا دي. دلته کې زموږ سره په دې باغ کې ډیر زیات کارکونکي چې دی هغه په مختلفو ځایونو کې به تاسو وینئ چې څوک شوکه کوي، څوک دغه رنګې دغه شلتالو چې دی د هغې صفایي کوي. بل خوا چې دی تاسو وګورئ نو دلته کې کرېټساز ناست دی، دغه کاټن چې دی هغه ډکوي او بیا دغه شلتالان د ملک مختلفو بېلابېلو سیمو ته علاقو ته د خرڅ دپاره ځي خرڅېږي. دلته کې زموږ سره باغوان هم چې دی هغه موجود دی، هغه به هم زموږ سره په دې اړه باندې یو څو خبرې چې دی شریکې کړي. نوم مې ناصر خان دی، یم د ګلي باغ او دلته کې د باغونو کار کوو او تقریبا د 15-14 کالونو دا کار کوو. د باغونو د شلتالانو خرید کوو. 14-15 کاله وشو. په دې کې به ستاسو تجربې هم راغلي، په دې کې به تاسو ګټې هم ډېرې کړي او تاوانونه به هم ډېرې کړي. شکر دی الحمدلله. ګټې هم داسې وخت راځي تاوان هم کوي، ګلی وشي طوفان نشي د هغې سره تاوان هم کوي. یاره چې یو باغ ته والې کم از کم چې 50 لک روپۍ ته والې په نن سبانې زمانه کې په هغې پسې 15-16 لک روپۍ خرچ راځي. نو په هغه حساب دوایانې هم پسې خطرې دي، سرې پسې هم خطرې دي. نو هغه حساب چې دی چې په هغه حساب لکه خرچې په نن سبا ډېرې زیاتې دي. مزدوران به هم وي. مطلب دا چې مزدور په یو 1500 روپۍ مزدوري اخیسته د هغه نن سبا 800-900 روپۍ مزدوري ده. او جی دا اوس کم نمبر شروع دا الګرین شروع ده 1 نمبر. او جی د دې اولنۍ شوکه دا کنه تاسو شوکولې دي منډای ته وړي دي ریټ سره دا نن سبا مونږ دا خو زموږ تقریبا 100-200 ورځ د چې مونږ لګیا یو کنه. مطلب دا چې دا اوس اخرنه ټایم دی د دې اوس په دې پسې بیا په لمبر کې دویم لمبر شروع کیږي. د دې ټایم کې می دون نه او نو دینه مونږ منډای ته لګلې او ماشاءالله ریټونه اول خو او اوس لکه ورځ مال سیوا کیږي دا غي سره ریټونه راکمیږي. صحیح شو. ډېره مهرباني، خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو د نورو ملګرو سره به هم چې خبرې اترې کوو تاسو ته به دغه باغ هم چې درخایو چې دا شوکه څنګه کیږي او راوړل کیږي څنګه او بیا دلته کې پیک کیږي څنګه هغه ټول پروسس به هم تاسو ته په دې ویډیو کې درخایو. قدرمن کتونکو د شلتالانو د کرېټساز سره ناست یم. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه الله خیر استاد؟ الحمدلله جی. نامه دې راته ووایئ. نامه استاد د کوم ځای؟ نام مې ابرار دی او د شانګلې د پورن د شکولۍ سره تعلق ساتم. تقریبا د 2008 نه د کرېټسازي کوم. په سواد کې خو تقریبا چې مټه او بریکوټ تقریبا په سواد کې چې کم ځای کې د کار نو هغې ته لکه موږ ځان رسوو. قدرمنو کتونکو دلته کې را سره کوم د شلتالانو شوکولو والا چې دي هغه موجود دي، هغوی سره به هم د هغوی په دې کار باندې چې دی خبرې اترې کوو چې یاره دا کار چې څومره ګران دی، مشکلات لرئ که نه لرئ. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه الله ښه صحت دی؟ ښه دی؟ خیر دی شکر. شلتالان شوکوئ او که نه د شلتالان شوکېدلي چې دی هغه ځای ته وړئ؟ نه شوکوي په خپله شوکوئ. د دې ونې ته ختل خو زما خیال دی ډېر ګران هم وي که 15-16 کاله وشو چې تاسو د دې شوکول کوئ. موږ د خپل کار مونږ خو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې مطلب دا دی مونږ ته لکه مونږ کار کوو زمیندار خلک یو، مطلب دا دی مونږ ته دغه پکار دی، مونږ ته سرې دوايانې مونږ ته پکار دي، مونږ له نور د سہولیات راکړي. لکه مطلب دا دی چې یاره جو ستونزې مشکلات خو په هر څه کې راځي که مونږ ته د اوبو مسایل دي. مطلب دا دی لکه زیات اکثریت په لکاو روپۍ بندې شي او هغه د اکثر د اوبو د وجې نه هغه روپۍ زموږ ضایع شي. پرې به اوبه چې نه شلتالو اثر کې اوبه غواړي، چې اوبه نه د ده مزه نه. قدرمنو کتونکو هم د دې سره چې دی ستاسو نه به اخلو اجازت. زموږ د ویډیو د دې ریکارډینګ مقصد دغه دی چې تاسو ته هم موږ در وښایو چې آیا زموږ ملک چې دی هغه هم د قدرتي میوو نه چې دی مالامال دی، د قسم باغونه چې دی هغه زموږ خاوره چې دی هغه لري. زموږ خاوره چې دا ډېره زرخیزه ده، ډېره پیداوار کوي، خو که هغې ته موږ نظر وکړو او زموږ حکومتي چارواکي چې دي هغوی هم په موږ باندې زموږ زمیندارانو وروڼو ته هغه سہولیات ورکړي چې هغوی د دې نه محرومه دي. نو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو هم د دې سره ضرورت الله ورکړي اجازت. تاسو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ، اباد اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. کور مو ودان د لوی الله په امان.